السلام علیکم. زه سلطان محمد سرور یم. د سیمه ایزو خبرونو د غټولګي ته ښه راغلاست. په کراچۍ کې د خاصو پولیسو د کمانډو ځواکونو یو بس ته نږدې د موټر بم چاودنې لږ تر لږه 12 کسه ووژل. د دغه برید مسؤلیت طالبانو په غاړه واخیسته. دغه چاودنه په داسې حال کې وشوه چې د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوي ترڅو د طالبانو وسلوال بغاوت چې له امله یې په وروستیو کلونو کې زرګونه کسان مړه شوي ختم کړای شي. له پاکستان یو بل خبر وایي په پېښور کې ښوونکو ښځو د حکومت د یوې پریکړې خلاف مظاهره وکړه چې د پولیو یا ګوزن د واکسین په کمپاینونو کې له دوی څخه د کار اخیستو په اړه شوې. دغه ښوونکو ګواښ وکړ که چیرې د خیبر پښتونخوا حکومت خپله دغه پریکړه لغوه نه کړي دوی به اعتصاب وکړي. پاکستاني طالبانو د واکسین په کارکوونکو بریدونه کړي. دغه ښوونکي وایي د واکسین په کمپاین کې د دوی ژوند ته خطر دی او هم کله چې کور په کور ګرځي نارینه یې ځوروي. د آذربایجان پولیس په پایتخت باکو کې د یوې چاودنې په هکله تحقیقات کوي. دغه چاودنې شاوخوا نږدې ودانیو، دوکانونو او موټرو ته سخت زیان رسولی دی. مخکنیو ریپورټونو وویل دغه چاودنه کیدای شي په یوې نوې ودانۍ کې د ګازو د بهېدو له امله شوې وي. په قزاقستان کې فعالان د الماتې د ښاروال دفتر ته ورغلل او له هغه یې وغوښتل چې د خلکو جایدادونه د هېواد د نقدي واحد ټینګې د ارزښت د کمیدو له تاثیر څخه وژغوري. وروسته له دې چې مرکزي بانک د تېرې سهشنبې په ورځ د ټینګې بیه په 19 راکوزه کړه، د اکثرو استهلاکي موادو بیې لوړې شوي دي. دغه فعالان او د کورونو خاوندان وایي د ټینګې د بیې ټیټوالی نسبت نورو ته عادي خلک ډیر ځوروي. درنو لیدونکو، د نورو مهمو خبرونو، راپورونو او مرکو لپاره د موږ پته مه هیروئ. ازادي راډیو .com. مننه. آباد اوسئ. ازادي راډیو